آیا پوهیږئ نړۍ ولې په دومره چټکۍ سره بدلیږي؟ آیا پوهیږئ په نړۍ کې ورځ تر بلې پرمختګونو راز په څه کې دی؟ په خاص ډول په ټکنالوژي کې او یا هم د زده کړو په اسانتیاو کې او د ټولو راز په AI کې دی، یا هم په پښتو کې مصنوعي ځیرکتیا. هغه څه چې ماشینونو ته د انسان په څیر د فکر کولو او د زده کړو کولو وړتیا ورکوي. کله چې موږ تاسې یو ماشین ته امر کوو او یا هم یو سوال ځنې کوو، د انسان په شکل موږ ته جواب راکړي. دا AI دی، د AI سیستم دی چې دغه ټکنالوژي ته که هغه روبوټ وي، که هغه موبایل وي، که بل هر څه وي، دغه سیستم ورلوېدلی وي او دوی موږ ته تحلیل کوي او زموږ سوال راته ځوابوي. AI په اوسنۍ نړۍ کې، په اوسني وخت کې ورځ تر بلې د پرمختګ په حال کې دی. که هغه د طب په برخه کې، که هغه د ټکنالوژي په برخه کې، که هغه د امنیت په برخه کې، که هغه د زده کړو په برخه کې، یعنی په هره برخه کې ورځ تر بلې AI د پرمختګ په حالت کې دی. که غواړئ چې په آینده کې د خپلو زده کړو، د خپل کار او د خپل ورځني ژوند په چارو کې بریالي او پرمختللي ژوند ولرئ او اهداف مو لاسته راوړئ، نو AI دی چې تاسو ته کولی شي په زړه پورې مطالب، معلومات او ښوونه او لارښوونه درته وکړي. AI د اوس وخت ټکنالوژي نه ده، بلکې د راتلونکي لپاره یو ځواک دی.